قدرمنو لیدونکو د پیاوړي لیکوال په نننۍ مشاعره کې نوبت ماته راورسېدی. زموږ د نن د مشاعرې مشر پروفیسر فیض محمد شهزاد صاحب دی او اوس شهزاد صاحب د غزل مطلب کوم زو پر کتاب د بل کتاب نه لرو، زه پر کتاب د بل کتاب نه لرو، موږ د هیڅ چا د سوال جواب نه لرو. زه پر کتاب د بل کتاب نه لرو، موږ د هیڅ چا د سوال جواب نه لرو او د نړۍ هر څوک مو پر سر سر وهي. د نړۍ هر څوک مو پر سر سر وهي، موږ پښتانه د جنگ تاب نه لرو. د نړۍ هر څوک مو پر سر سر وهي، موږ پښتانه د جنگ تاب نه لرو او خوش یو په دغه در په دره ژوندون، خوش یو په دغه در په دره ژوندون، هیڅ اراده د انقلاب نه لرو. خوش یو په دغه در په دره ژوندون، خوش یو په دغه در په دره ژوندون، هیڅ اراده د انقلاب نه لرو. د شاته پاته لوی علت مو دا دی، د شاته پاته لوی علت مو دا دی، پراته پر وچه یو دریاب نه لرو. د شاته پاته لوی علت مو دا دی، پراته پر وچه یو دریاب نه لرو. ماتم ماتم دی جنازې هر خوا، ماتم ماتم دی جنازې هر خوا، غیږې خالي پکې رباب نه لرو. ماتم ماتم دی جنازې هر خوا، غیږې خالي پکې رباب نه لرو او دا به منو چې ګر سره مو شعور، دا به منو چې ګر سره مو شعور، د خپل مخکش د انتخاب نه لرو او صبر تمام سو موږ کمزوري یو ډېر، صبر تمام سو موږ کمزوري یو ډېر، کماله نور زغم د عذاب نه لرو. صبر تمام سو موږ کمزوري یو ډېر، کماله نور زغم د عذاب نه لرو او زه پر کتاب د بل کتاب نه لرو، موږ د هیڅ چا د سوال جواب نه لرو.